د نن سبا نجونې کوم کوتک ډېر خوښوي او په کوم ډول سیکس یا کوروالی ډېر خوښوي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. د نن سبا نجونې یا پیغلې یا د نن سبا د دې وخت یا زمان هغه پیغلې نوې شوې پیغلې چې اوس زمان کې پیغلې شوې دي، یا هم دوی د کوم ډول خاوندانو او د کوم ډول ذکر یا کوروالي شوقیان وي. د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. د نن سبا نجونې په دې درې کارونو باندې ډېر خوشحالېږي. لومړی، کله چې دوی سیکس کوي، په سیکس کولو کې هغه وخت دوی ډېر خوشحاله کېږي چې خاوند سره د مینې او محبت خبرې کوي. دوهم، د سیکس په دوران کې هغه کپړې دوی اغوندي چې کومې د بدن پورې کلکې نښتې وي، یعنې هغه بدجسناکه جامې یا کپړې یا پرتوګ چې د دوی په بدن کې وي چې د دوی بدن پورې نښتی وي او خاوند خپل ځان داسې یو نمایش کړي چې هغه په خاوند ورباندې ځان مړ کړي، یعنې خاوند ته یې باید اور واچوي. دوی اکثره وخت داسې کپړې یا جامې اچوي چې د خاوند شهوت یې راوپاروي. د دې لپاره اکثره میرمنې یا د نن سبا نجونې دغه کار کوي، او د نن سبا نجونې بیا ډېر هغه خوښوي چې خاوند یې د دوی په زړه کار وکړي، یعنې د خاوند د دوی په زړه باید داسې کار وکړي چې دوی ته رنګارنګ کپړې او رنګارنګ شیان راوړي ترڅو دوی ځان پرې ښکلی او ښایسته کړي. تر ټولو درېیمه هغه خبره چې تر ټولو په دې باندې دوی ډېر زیات خوشحالېږي. د نن سبا ښکلې نجونې په دې راز باندې چې کله دوی خاوند سره یوځای کېږي او د کوروالي لپاره خاوند په خپل لاس باندې کپړې وباسي، تر ټولو زیات خوند په دغه وخت کې وي. یعنې هغه میرمنې چې د اوس وخت زمان دي، یعنې هغه پیغلې چې اوس وخت کې واده شوي وي، کله چې خاوند ورسره یوځای کېږي او دی په خپل لاس ورڅخه کپړې وباسي، دوی نیمایي خوند په دغه وخت کې اخلي. او هغه ښځې چې تاسو وغواړئ زر انزال کړئ یا خلاصې کړئ، کولی شي په خپل لاس ترېنه کپړې وباسئ او پرتوګو کالي دواړه په یو وخت کې ترې وباسئ. دوی سره د ښځې شهوت ډېر زر راپارېږي او ډېر زر انزال کېږي. که غواړئ چې میرمن مو خوشحاله وساتئ او زر انزال کړي نو دغه طریقه حتما وکاروئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.